ملګرو په دې موجوده وخت کې د ګوندونو او تحریکونو سره یا د فکرونو سره تعلق لرونکي خلکو یو قسم ښکاره شو. هغه په سوشل میډیا ښکاري او په سوشل میډیا اکټیو هم وي. دغه یو قسم دی. اوس دغه قسم خلک چې دي دا به د چې کوم ګوند سره دوی دعوا کوي د تعلق لرلو، د هغه آیین نه به خبر نه وي، د هغه ګوند د منشور نه به خبر نه وي، د هغه ګوند د تاریخ نه به خبر نه وي او نه دی ضروري ګڼي چې خبر شي. بیا به د هغه ګوند جلسې ته نه ځي، احتجاجونو ته به نه ځي، نه به داسې عملی تعلق ورسره ساتي. خو د هغه ګوند سره تړلې خبرې به دی په سوشل میډیا باندې ورکوي، پوسټونه خبرې چې نه پکې د ایفرټ وي، بل چا جوړ کړي وي، بل چا تیاری کړي وي، دی صرف شیر کوي. دغه خلک خو بیا چې څوک په دې سوشل میډیا دوی ته جواب ورکړي یا سوال وکړي د دې حوالې سره یا تنقید پې وکړي او بیا په جواب کې د دوی سره څومره چې نه وي، څه پوهه نه وي، څه دلیل نه وي، بیا کنځلې ورته کوي. نو د کنځلو چې کوم نظام دی، زه د مخامخ کنځلو ته خو بد وایم، خو د کنځلو شاته یو پروسس دی، هغه پروسس پوهېدل پکار دی، هغه پروسس دغسې وي. دغه خلک اوس سوال دا جوړیږي چې بیا د ګوند سره چې دومره لرې وي چې نه په آیین، نه په منشور، نه په تاریخ او نه په جلسه جلوس ځان خبروي، نه په احتجاج ځان خبروي، نو دا د دې ګوند سره څنګه دعوا کوي چې زه ورسره یم او ولې وي ورسره؟ دا داسې وي چې په یو خاص اثر کې راشي. مثلا د سوشل میډیا استعمال زیات شو، خلک تاسو کتلی وي هر ایپ د سوشل میډیا دا د انټرټینمنټ دپاره، لکه په شروع کې اول سر کې انټرټینمنټ دپاره استعمالیږي، نو بیا هسې د خوند دپاره خلک استعمالوي، یا داسې وي چې د خپل د ورځې چې کوم حالات دي، عکسونه دي، د سوشل میډیا د خلکو سره تعلق ساتل، کنیکټ د دې دپاره وي. نو چې د دې دپاره وي نو په دې کې دوی ته داسې شیان راځي چې دا د دې نه متاثر شي، انفلوئنس شي. بیا داسې شیان راشي چې دلته خو په د پاکستان په متحده پاکستان کې او په پوره نصاب کې پوره کار شوی دی، نو اکثره نږدې شیان وي، نو بیا دوی ته یا د مذهب سره نږدې شیان وي، ځکه پاپولیسټ چې څومره خلک دي دا مذهب هم استعمالوي، محب وطني هم استعمالوي. نو ځکه چې په دې باندې مذهب هم کار شوی دی په پاکستان کې، د خلکو په ذهنونو کې پروت دی، او په محب وطني هم کار شوی دی، دا هم د دوی په ذهن کې پروت دی. پاکستان یو قوم دی، دا هم د دوی په ذهن کې پروت دی. نو اوس دا شیان چې دي د دې سره پاپولیسټ بیا د دې سره تړلي شیان استعمالوي، د دې سره تړلې خبرې، او بیا خلک ته متاثر کوي، انفلوئنس کوي. نو د دې انفلوئنس په چکر کې چې کوم دغه خلک راځي چې دا کوم ما درته وویل چې په دغسې حالات کې وي، نو دا خلک بیا د دوی لاس ته راشي او دا خلک د دوی لپاره دغسې کار کوي. دې خلکو ته ما سوچ پې وکړ چې دې ته څه نوم ورکولی شي. نو غیر سیاسي ویلو نه علاوه هم زموږ سره څه هم نشته چې ورته ووایو.